د مرستو په دوام د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لوري د دغه ولایت له 44 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته یوه بوجۍ اوړه، یو کارتن بسکټ، یو کارتن آش، 15 کیلو مایع ګاز، 2 تختې چینه‌ایي کمپلې، د یونیسف موسسې یو د ژمني البسې کیټ، 10 کلچې د لاس مینځلو صابون او 6 کارتنه چپس یادو اړمنو کورنیو ته وویشل شول. نن د میدان وردګ ولایت د پیښو په وړاندې چمتووالي ریاست د خوا نه 44 هغو کورنیو ته چې هغوی د کورنۍ غړي په تیرو جنګونو کې له لاسه ورکړي دي یا په تیرو سیلابونو کې له مرستو نه پاتې سوي او یا معلول او معیوب کسان ولري، د یاد ریاست د خوا نه ورته 8 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد او همدارنګه مایع ګاز توزیع کیږي. اړمن له نوموړې مرستې خوښ دي او وایي حکومت یې همیشه لاسنیوی کړی دی، خو زیاتوي د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله یې په یاده مرسته ګزاره نه کیږي. له خیریه موسسو او حکومت څخه غواړي چې د ژوند مثبت بدلون ته یې لا ډیره پاملرنه وکړي. د مرستې خوښي دي خو هسې کور خو نه ورکوي چې موږ ټول مشکل پیل شي، ځکه موږ په ډېر خو بیا د امارات نه مننه کوو، د مثلا موږ په نظر کې نیولي یو د مرستې رسوه کې مثلا د یو دانه نه وي وتلي. موږ خو دې ته الحمدلله خوښ یاستو، خو خبره په دې کې ده چې دا د موږ فردا نه پرې راځي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم د یاد ریاست له لوري د جلریز ولسوالۍ 150 کورنیو ته د کار په بدل کې نقدې پیسې ورکړي دي چې د مرستو دا لړۍ دوام لري.